سلامونه، امید لرم تاسو په جوړ روغ خوشحاله یاست. یو کوچنی پیغام مو تاسو سره مشارکول غوښتي د پولیس په حواله باندې. د پولیس نن سبا خو بدبختي دا ده چې چا وردی په غاړه کله توپک ورسره وي، هغه جایز هم کولی شي، ناجایز هم کولی شي. بیا د بوري پولیس خو هر وخت تاسو ته معلوم دی چې کردار یې څنګه دی، د چا په اشارو باندې ناچیږي او په علاقه کې ایشوز مسایل بیخي زیاتې دي. اوس یو کوچنی ایشو د یو چا ترمنځ راغلي ده او بیا خبره د یو سړي نه ده، خبره د قانون ده. اوس د یو چا زوی جرم ثابت هم نه دی چې پر دې باندې جرم ثابت دی که نه دی ثابت، مګر د هغه د 80 کاله پلار راویستل په کم قانون کې راولي. اوس دا نوی ډي اس پي راغلی دی ارنایزه، دغه زموږ ملګری دی هغه پر خپل ځای دی، مګر سپین ږیري خو دی او په کم قانون، مطلب د انګریزانو قانون دی، مطلب د زوی په دغه باندې د زوی په ګناه باندې چې هغه ثابت هم نه ده، ثابت وایم ټیکو هغه ثابت هم نه ده، هغه پلار راړل په جیل کې کښېنول، بیا چې هغه سپین ږیري سړی دی د 80 کلو دی په سپین ږیري باندې په تاڼه کې کښېنولی دی. نو پولیس دلته بیخي بې انتها زیاتوب کوي. هر سړی دلته کوشش دا کوي چې مطلب د خپل پرموشن دپاره نه د سپین ږیري سړي لیاس کېږي، نه د علاقې خیال ساتل کېږي، بس چې د خپل ګټې دپاره، د خپل پرموشن دپاره، د خپلو پیسو دپاره هر جایزه ناجایزه کار کوي. نو موږ د دې شي په کلکه غندنه کوو. زه خپله اوس پر لار روان یم، له کوټ زه لورلایي ته را روان یم. نو دا ډي اس پي سره ما خپله ټلیفون وکړ، ډي اس پي پلار موږ راوړی دی، زوی د موږ ته حواله کړې. مال اول خو دا خبره ده ته کوم الزام پر زوی لګوې چې اول خو الزام نه دی پر ثابت، او بیا که پر ثابت هم دی نو یو زوی سي یو کرایم کوي یا زیاتوب کوي یا هر څه کوي، نو له پلاره خیال نه کوي چې زه دا کار کوم، نه پلار هغه کار پکوي. نو موږ د دې شي په کلکه موږ ډي اس پي ته هم یایو، ډي آی جي ته هم یایو، که زموږ دا سړی دا سپین ږیری سړی نه شو راخلاص، زه را روان یم، پر لار روډ هم بندوم، ملګري هم سره راغواړو چې وروره دا پولیس ګردي نه منو، د انګریز د استعمار قانون نه منو، دا زیاتوب نه منو، کله هر چا سره کېږي. دا که زموږ ملګری نه ویم، که موږ په خبر شوي یا چا موږ ته ویلي، موږ د هغه سړي سره هم درېدلو، مګر دا زیاتوب د پولیس قطعا هم نه منو. د قانون څخه هټ کې یو شی نه ورسره منو. قانون هم د دې هغه د انګریزانو د ټیم قانون قطعا هم نه ورسره منو. نو موږ ډي آی جي ته هم دا وایو چې دا سړی د خلاص کړي، عدالت هم ورسره ځو، په عدالت کې د ډي اس پي د ډي آی جي د هر چا خلاف کیس هم کو، روډ هم بندو، احتجاج هم کو، یو څوک هم موږ له دې کاره نه سره ګرځوي. پولیس د خپل ځان سم کړي که نه سموي، موږ ورته درو شو، هر څه احتجاج هم په وس پراته دی، نه له چا وېرېدلي یو، نه مې د چا خاطر کړی دی. زما قسم په خدای دې بیا په خوله راتلو به هغه یایو که زموږ کوم جمهوري او عیني حق دی هغه هر خبره کوو. ټلیفون ما ورسره وسوي ډي اس پي سره، ډي اس پي ګس پر ما ټلیفون بند کړي چې وروره زه په میټینګ کې ناست یم. ته خدای دې دې لپاره میټینګ کې ناست یې، نه موږ ستا د خبرو دغه یو هوادار یو چې زموږ دا زړه یو افسر یا له دې خلکو سره زموږ قصر ذاتي نه لګېږي چې مطلب دغه شی د ډېرو خلکو به دا خواهشات وي چې له افسر سره ناست وي. زموږ خو دغه ذهنیت، دغه منټلیټي نه ده چې به د افسر بې ځایه خاطر کو یا بې چوپړ مې په ژوند د دنیا د یوه چا هغه نه دي ویلي که نو هاي افسران خو قصر زما په نظر باندې، خلکو په نظر باندې به اهمیت حیثیت لري، زما په نظر باندې دا خالي دغه دي سیویلین سروینټس دي، د عوام نوکران دي، د عوام په ټکس باندې تنخواه واخلي، عوام ته به همن ورکوي چې دوی همن نه دي ورکړی، منشیات به علاقه به له منشیات صفا کوي، له منشیات نه دي صفا کړي. دلته هر پوسټینګ د پیسو دپاره اخلي. هر سړی چې دلته راغلی دی په پولیس کې کوشش یې دا دی چې وروره دوی صرف اور صرف پیسې جوړې کړي، پیسې پیدا کړي، پرموشنان د چاونۍ په خوله باندې خلک نیسي، جیلو ته اچوي، صرف د خپل پرموشنان دپاره، د خپل ترقۍ دپاره. که د سړي سیاسي ورکرز د علاقې او د وطن دپاره کار کوي، هغه هم په جیلو کې اچوي، پر هغو باندې ناجایزه فایرونه کوي، په تاڼو کې ستړی کوي، په جیلو کې ستړی کوي، په عدالتو کې ستړی کوي. د دوی کار دنده دا شی ده. موږ په کار دا دي څه میډیا چوپړیان، زه چوپړیان ورته یم، ضمیر پروش ورته یم، هغه یو مخ دلته د سوشل میډیا ځان ته وایي پلانا او پلانا پلیټفارم پلانا، دا ګرد پالتوګان خلک دي چې دا د پولیس پرموشن کوي، د پولیس کار
د پولیس خپل ډیوټي ده کې پر چا احسان نه کوي که کار کړی دی که یو ځای ګرفتاري کړې ده موږ چاته تمغې یا میډلان نشو راچولی دا د دې ډیوټي ده تنخواه اخلي پر دې باندې مراعات ورته میلاوږي په دغه تنخواه د کور ژوند چلېږي چې هغه تنخواه نن زموږ ستاسو په دې وطن کې یو څوک هغونه پیسې نه اخلي کله دا دې ته څه میلاوږي نو موږ دا ډي اس پي ته وایو ډي آی جي ته وایو سړی خلاص کړه په رضا ورته یو په سوال ورته یو بیا موږ دا ځای ته مو مجبوره کوه بیا پر دغه روډ درته درېږو ګرد روډ هم درته بندوو نه قسم دی که نه ستا له پلاره بېرېږم نه له تا زه بېرېږم نه له بل چا زه سړی خلاص که شپین ږیری سړی دی په یو قانون یې ته نسي کښېنولی